د سروز څومره نقصانات دي. حضرت مولانا اسلم شیخ پوری رحمه الله د دې او نقصانات ذکر کړ دي. اول نقصان د سروز دا دی چې د الله او د الله د رسول نافرمانی. دوم نقصان دا دی چې انسان د خپل ژوندون څخه خلاص دی، د خپل اصل د ژوند هدف چې کاروبار روزګار څخه پاتې سروز اوري. دوم زړه تورېږي په ډېر سروز اورېدلو سره اخر زړه تور شي، ګناه هېڅ اثر نه ورباندې کوي. بېغیرتي عامې د سروز په اورېدلو سره. نن چې سروز عام دی دا زما ورسره خیر دپاره د لندن او د جاپان څه والله عظیم کراچي د ټیویان دا زما ورسره د بېغیرتي دپاره. نن چې کوم پښتون یوازې ختمېدو شروع دي، د پښتون په خلاف ټول اقدام شروع دي، د پښتون په خلاف باندې هر شی شروع کړي چې نن پښتون له منځه لاړ شي. ولې؟ یوازینی غیرت پاتې په پښتون کې، یوازینی غیرت پاتې په پښتون کې په بچا کې. نو دا سروز اورېدل دا په انسان کې بېغیرتي زیاتوي. او بل داعیه د زنا ده، د شوق او د بې عاشقي غزلې شروع وي، فورا تا ته دې وسي چې یاره زه به هم په یو پردي نجلۍ العیاذ بالله پسې سوی وای. اخر د زنا داعیه د هغې څه پیدا سي. دا د سرو د وجې څخه او نوی نسل جدید نسل ټوله تباه کېږي. د خدای لپاره په خپل راتلونکي نسل باندې رحم وکړي. دا په هېڅ شی پرېږدي، د دې پر ځای باندې نعت واورئ، د قرآن تلاوت ولګوئ. څوک دا غواړي چې د قیامت په ورځ د شیطان ملګری شي، د رحمان څخه جل جلاله د شیطان ملګری شي. د قیامت په ورځ الله جل جلاله ابلیس ته انت وایي ځه جهنم ته. دی ورته ویل لا تا زما سره څه کومه وعده کړې چې زه به ستا سره هغه کسان اچوم چې ستا په دنیا کې ملګري وه. الله اکبر. هغه انسانان به هم ورسره روان دي چې یوه ورځ په ژوند کې شوق ته ورغلي. توبه وباسي د الله انسان توبه ټول ګناهونه معافوي. په صدق دل توبه وکړئ چې الله که یا ورغلی یم په خطایي کې، یعنې مخکې سروز اورېدلی په ګناه یې نه وم خبر. ای الله د نن څخه ماته ګناه د دې ګناه څخه نجات راکړه. ای الله زما مغفرت وکړه، ما وبخښه، د آینده لپاره منع کړي. د نن څه به را مجلس باندې وعده وکړي چې انشاءالله د خپل وخت پورې به دا ګناه نه کوو. د قیامت په ورځ به د الله د رسول در شفاعت لاندې به موږ ته ولاړ یو. هغه انسانان چې سروزونه یې اورېدلي، هغه انسانان چې په غوږو کې د سروز اواز لګېدلی، هغه به یو یو راجلا کېږي، د شیطان په څېر به روان دي. الله د خدای لپاره په معمولي شي باندې دومره غټ عذاب ځان ته مه کوئ. د عرش د سایه لاندې هغه ورځ چې انسانان د ډېر غم څخه په دغه ځای پر خپلو باندې ډوب وي. انسان معمولي سایه ته انتظار وي، تا به د معمولي سروز اورېدلو د وجې څخه، د معمولي شوق د شرکت کولو د وجې څخه د هغه عظیمې سایه څخه به دې محرومې کړي. د شیطان په ملګري به باندې روان دي العیاذ بالله جهنم ته سایه. د خدای لپاره ځان د دې معمولي ګناه سره وګرځوي. سروز عظیمه ګناه ده، خطرناکه ګناه ده. نن چې په مسلمانانو کې بې اتفاقي راغلې ده، کور کې ورور نه سره پوهېږي، مور لور نه سره پوهېږي، پلار زوی نه سره پوهېږي. د دې لامل دا دی چې یوازې په موږ کې سروز عام شوی دی. د الله رسول فرمایي الغنا یمیت النفاق فی القلب. سروز په زړونو کې بې اتفاقي اچوي، بې اتفاقي اچوي. نن ما او تا په کورو کې بې اتفاقي شروع ده. خالي یو دا لامل وکړي سروز د کور عام ختم کړي، زنانې څخه ټیویان واخلي، انفطریان ځینې واخلي. یوازې داسې انفطري پیدا کړي چې تعلیم الاسلام راډیو چې هغه ستاسو د زنانې هغه تربیت کوي، ورځ په ورځ باندې هغه پر مخ باندې ځي. د دې د اورېدلو لپاره یو شی ورته پیدا کړي، نو ټول ختم کړي. الله به خپل ستاسو په کور کې وحدت او اتفاق راولي. خدای جل جلاله دې د دې عظیم ګناه څخه موږ وباسي. خدای جل جلاله دې زموږ نوی نسل، زموږ د جدید دور ځوانان راستقبال کړي. الله جل جلاله دې په موږ کې غیرت راولي. الله جل جلاله دې د معمولي ګناه د وجې څخه زموږ غیرت له منځه نه وړي. خدای جل جلاله دې پر دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا